سلام لیدونکو، وخت مو په خیر. هیله ده چې تاسې به ښه یاست. که تاسې غواړئ چې کورنۍ مو ښه رهبري کړي نو تل مشوره وکړئ. په کورنۍ کې مخکې تر مخکې چې د کور یو مشر خپل کارونه ښه رهبري کړي نو تر هر څه وړاندې د کور په ټولو کارونو کې باید د کور د غړو سره مشوره وسي. مثلا لومړی کله چې یو څوک په کور کې غواړي پلان جوړ کړي، د پلان د جوړولو پر سر باندې د کور د ټولو غړو مشوره واوري. بیا د پلان د تطبیق کې عملي کولو په برخه کې هم باید د کورنۍ د ټولو غړو سره مشوره وکړي چې څنګه شونې ده د کور دغه جوړ شوی پلان په کور کې تطبیق کړل سي. د دې ترڅنګ د لګښتونو د کنټرول دپاره هم کولی سي چې تاسې د لګښتونو دپاره په ځانګړې توګه د خپل پلان مطابق ټول کارونه مخته بوځئ. او د هغه ترڅنګ یو بل اړخ چې د کورنۍ په رهبري کې خورا مهم دی هغه د نظم او ډیسپلین مسله ده. کله چې په یو کور کې د ټولو چارو د تنظیم په خاطر باندې نظم او ډیسپلین موجود اوسیږي، یو هر اړخیزی منظموالی موجود وي، په دغه کور کې ننګونې او مشکلات خورا کم وي. د دې ترڅنګ یو بله مسله چې هم باید بحث ورباندې وسي هغه په کورنۍ کې د مجازاتو او مکافاتو مسله ده. تاسې فرض کړئ کله چې په یو سازمان کې په یو کاري سازمان کې یو مشر او رهبر د چارو د سمون په خاطر باندې په رسمیاتو کې خپل یو مامور د ښه کارکردګۍ په صفت یا ستاینلیک ورکوي یا مکافات ورکوي یا جایزه ورکوي، په کل کې هغه کارمند د کار څخه تشویق کېږي او بالاخره په نورو راتلونکو کارونو کې هم هڅه کوي. نو تاسې په خپله کورنۍ کې د یو سازمان په شکل باندې د خپل ټول کور هغوی تشویق کوي، د ښه کار په ترسره کولو کې جایزه ورکوي تر څو ستاسې کور هر اړخیزه بریالی واوسیږي. او بله مهمه چاره چې د کور د رهبر دپاره خورا مهمه ده هغه د کارونو ارزونه ده. تاسې د هرې هفتې په اخر کې د خپل کور د غړو سره مجلس وکړئ او د کارونو پوښتنه وکړئ، د هغوی د کارونو نیمګړتیا او د کارونو پرمختګ ورته واضح کړئ تر څو ستاسې د هفتهوارې ارزیابۍ نتیجه دا واوسیږي چې کور مو له ټولو نیمګړتیاوو څخه خالي او بالاخره یو هر اړخیز او د خوشحالۍ ژوند ولرئ.